زه پر موضوع چې دا خبره وکم، ما په مختلفو رشتو کې کار کړی دی. زه چې د دې وطن دپاره کومه رشته ډېره مؤثره ګڼم هغه دغه مسلکي تدریسات دي. موږ په نورو ساحو کې 10 کاله سبق وایو، یا دا لیسانس دی او دا ماسټري دی او ډاکټري ده، په دې هم ډېر ښه دي، ضرورت دی. لیکن قوم زموږ قوم و داسې ساحو ته ضرورت لري چې هغه یو شی څوک زده کړي او د باندې وروځي په مارکیټ کې ځای ولري، په مارکیټ کې خریدار ولري. موږ دغسې یو شي ته ضرورت لرو چې یو څوک دلته شی زده کړي او یو 6 میاشتې و 1 کال 2 کاله ډېر اوږد نه، او لاړ سي او خپل بچیانو ته یو ډوډۍ پکښې پیدا کړي. موږ داسې یو شي ته ضرورت لرو چې هغه 1 کال 2 زحمت وکاږي او د پردي چې موږ یې د ټکنیشن په حیث راولو د هغه ځای ونیسي. موږ د یو داسې چا ته ضرورت لرو چې زموږ فابریکه والا د ټکنیشنان د باندې راغواړي، هغه خپل بچیان ورسي هغه ځای ورپوره کړي. موږ داسې کسانو ته ضرورت لرو چې په لږ وخت یو داسې پوهه حاصله کړي چې که د باندې ووځي په عربو کې بیا د خټو کار ونه کړي، خښتې وهل نه، څهان کینل نه، د یو فني کس په هلته کار وکړي او یو 15 روپۍ وګټي، ارام یې وګټي او خپل بچیانو کې راوړي. موږ داسې کسانو ته ضرورت لرو چې هغه په لږ وخت کې یو کار وکړي، د خپل طبیعت برابر یې وکړي او په هغه کې ابتکار وکړي او د دې ملت یو شی، یو درد په دوا سي. او دغه روزمره شیان چې یا د برق دی، یا د موټر دی، یا د بل هر تخنیک چې دی، کمپیوټر دی، دغه په یو لږ موده کې زده کړي. اوږد تعلیمات هم ضرور دي، ځکه جامعه هر شي ته ضرورت لري، لیکن دغه اداره ډېر لوی کار کوي. اولاد په لږ وخت کې په یو داسې مارکیټ ته، بازار ته ور وړاندې کوي چې د قوم ضرورت پکښې کې وسي، رفع سي. زه وایم چې دا اداره ډېره مهمه اداره ده. د دې ادارې یو مهم شی دا دی چې استاز دی. استاز تقویه کول پکار دی. دا استاز آیا د عصر سره برابر دی، د تخنیک سره، د نوي تخنیک سره برابر دی، د فرنګیانو په اصطلاح اپ ټو ډیټ دی. دا د تعلیم د خلکو د اوس مارکیټ سره دی، او که دی 50 کاله پخوا شیان چې اوس کېدای سي هغونه خلک ضرورت ونه لري هغه وایي. دا ځکه چې موږ خو سنتي جامعه د هغه شیان وایو چې نیکهګانو مو ویل. دا د دې ادارې غټ کار دا دی چې دغه خپل استاز ته دا شرایط مساعد کړي او استاز هم په خپل ځان کې دغه قابلیت پیدا کړي چې د مارکیټ سره برابر، د تقاضا سره برابر دغه خپل پوهه، هغه تخنیکي او مسلکي چې ده هغه عیاره کړي. شاګردانو ته هم فرصت دی. دا شاګردان دوی ډېر خوشبخته دي چې دغسې یو اداره ورته شته، داسې یو اداره شته چې دوی ته خدمات وړاندې کوي او دوی د دا ځای فارغ سي، خپل مور و پلار، ورور و خور ته، بچیانو ته یو ګوله ډوډۍ حلاله پیدا کوي. زه وایم چې دا اداره ډېر غټ کار کوي او ابتکار هم کوي. شامت صاحب هم ډېر، یعنې زه یې اورم، ډېر کار کوي. ما ته دا اوس دعوت راغلی و چې په پوهنتون کې مجلس و، زه یې دعوت کړی وم. بیا وزیر صاحب دلته دعوت شوی و، ما ته یې وویله چې ته زما پر ځای ولاړ شه و دوی ته ما عذر وکړه، زه په یو څه مصروف یم. نو د هغه په نمایندګۍ هم یم او خپله مې هم زړه غوښته چې دلته راسم او دغه شی چې زه د تخنیکي او مسلکي
کارونه دي د هغه په باره کې څه خبرې وکړم د ځکه چې زه دغه شی ته د مملکت ډېر ضرورت بولم. دوستانو خبرې به نه اوږدوم. موږ په دې د شریعت مقاصد علما وایي چې علما درته ناست دي وایي 5 دي. اول به دین ساتي. دا دین په څه شي ساتي؟ دین به ته په وسایلو ساتي. ډېر نور وسایل ډېر نورې طریقې هم د دین ساتلو دي، خو یوه دا ده چې ته به خپل ځان مجهز کوې، خلک به په خلکو کې به دښمنانو کې به یو روح پیدا کوې، ته به د دې کفایت لرې چې دا وساتي. هغه د عقیدې سره سره به ته هغه وسایل لرې چې حریف در څه وبېږي. زه وایم چې دغه شیان چې دا تاسې اوس دغه کېدای شي چې یوازې ته د موټر تخنیک نه کوې، ته د هغه موټر تخنیک هم زده کوې چې هغه حربي موټر دی. ته د توپ ټانک تخنیک کېدای شي بله ورځ زده کړې. ته کېدای شي په دغه اداره خپله د تیارو هوایي د رادار تخنیک شامل شي په دې کې. ته کېدای شي په د مخابرې تخنیک درته کېدای شي ولرې یا کېدای شي آینده یې ولرې. دین به ته د دغه انسټیټوټ څخه د دغه ادارې به دفاع کوې، ساتې به. د شریعت بل مقصد د ځان ساتنه ده. ځان ساتنه ځکه په شریعت کې قصاص دی، که چا یو څوک مړ کړي هغه پر مړ کېږي، ځکه چې ځان یې د بل چا ځان ته یې ضرر ورساوه. خو دا معنا نه لري چې که بل چا زه مړ کړم نو بیا هغه به قصاصېږي او دا د حفاظت د ځان سو. نه، که زه مرض مړ کړم ولې نو بیا هېڅ. که سړی مې په چاړه ووایي هغه ډېر مهم دی، او که زه مرض مړ کړم بیا هېڅ نه دی. زه باید د مرض هم ځان وساتم، او هغه په ښه ډوډۍ دی. دا تاسې کسان یاست چې دا خپل کار زده کوئ، په بازار کې، په وطن کې، په اقتصاد کې لوی سهم لري، خلکو ته یو ښه کور، ښه زندګي، ښه ابرومنده، ښه ډوډۍ. دا ستا صحت در ساتي، ستا ځان در ساتي. دا شریعت مقصد ته مراعات کوي. تاسې ډېر لوی کار کوئ. زه چې تاسې ته ګورم دومره کار تاسې په شا کې پروت دی چې څه درته وایم. د عقل ساتل هم د شریعت مقاصدو دي. شراب ځکه ناروا دي چې عقل ضایلوي. خو که ته ښه ډوډۍ ونه خورې، که ته ښه محیط نه لرې، که ته په عذاب یې، که ته مشکل لرې، که ته سټرس یې، که ستا فکر خراب یې، عقل دې متضرر کېږي. او دا پر تا باندې ضروري ده چې دا شیان وکړې. یوازې دا نه ده شراب، ته به د عقل ساتل کوې، او په دې باندې به ته ملا به تحقیق کوي، او تاسې به په دغه انسټیټوټ کې داسې کارونه بچیانو ته ور زده کوئ چې دوی په جامعه کې د دې موجب سي چې د دې قوم عقل وساتي. زما خپله تجربه دا ده چې د عقل ساتلو بهترینه وسیله علم دی. د الله په ټولو نعمتو کې زما په فکر د علم تر نعمت غټ نعمت نشته. په ټولو نعمتو کې. او چې مما رزقناهم ينفقون وایي، زه یې وخت وایم چې دا نفقه د علم، څوک علم زده کړي انفاق یې وکړي. علم یو لوی شان دی، او تاسې دغه علم زده کوئ، هغه علم زده کوئ، هغه پوهه زده کوئ چې هغه ستا په روزمره ژوند کې به درد خوري، ستا کورنۍ د ذلت خلاصوي، تا په ابرومنده کوي، ستا وطن په عزت کوي. زه د دغه ورځې په ارمان یم، دا ګوره زه په عربو ته تللی یم، زموږ ټول خلک هلته خټې کوي، زموږ خلک څهان کیني، په لکو دي، زموږ خلک هلته دغه کچره کارونه کوي. که موږ فوج د تعلیم یافته د دغسې مسلکي خلکو ورته وکړو چې پلانی خلیج ملک دونه زره خلک غواړي کویت
موږ ورته وایو دغه د برق په رشته کې دی، دا د موټر په رشته کې دی، دا د کمپیوټر دا په فلانۍ رشته کې د جاري کې دا به څونه ښیي چې هغه هلته ارام ابرومنده او په 3-4 چنده ډوډۍ د معاش اخلي. دا د دغه انسټیټیوټ د دغه ادارې کار دی. ستا د شریعت په مقاصدو کې بل د مال ساتل دي. ته به د مال ساتل، ځکه د یو چا لاس پرې کېږي ستا مال په غیر حق اخلي، خو ته به د دې مال د حاصلولو لاره هم زده کوې. دغه تاسې کوئ. د مال د ساتلو لار به هم زده کوئ، دا به تاسې کوئ. ځکه تاسې دغه کار دغه کوي، دوی ستاسې کار دغه دی. تاسې ډېر لوی کار کوئ. زه وایم چې احمد صاحب ته موږ ټول دعا کوو چې کامیاب شي. زه دې انسټیټیوټ دغه ادارې دغه مسلکي او تخنیکي ریاست ته زه بل راز ګورم. زه ډېر په یو ښه انداز ځکه ګورم چې دا په لږ وخت کې هغه څه کوي چې دا مارکیټ و بازار و دا وطن ورته احتیاج دی. نو زه د دې ځای ادارې مشرانو ته د کامیابۍ توفیق غواړم، او زه استادانو ته د کامیابۍ توفیق غواړم، او امید ځینې لرم چې خپله پوهه د حالاتو سره برابر وساتي. او شاګردانو ته مې توصیه دا ده چې وخت زه خپل هم شاګرد پاتې شوی یم چې دغه فرصت غنیمت وګڼم. دا فرصت بیا په لاس نه درځي. تاسې په یو داسې فضا کې یاست چې داخل اوس ارامي ده او د ټوپک غږ نه اوري. غنیمت دی د امنیت، غنیمت دی د امارت، غنیمت دی دغه حالت. دا د دې څخه فرصت وکړئ. غنیمت دی د استادان، غنیمت دی د مشران چې د تاسو دي. دا غنیمت دی دغه چې موږ درته ولاړ یو، تاسو تشویقوو. زه وایم چې شاګردانو د دې څخه استفاده وکړئ. تاسو موږ ځوان نسل یاست. تاسو د دې وطن د ابادېدو موټی یاست. تاسو ډېر لوی آینده ده. موږ به تاسو ته دا بیړۍ در سپارو، تاسو به ساحل ته رسوئ. الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې ستاسو خدمت وکړو، او تاسو ته الله توفیق درکړي چې د دې دین وطن خدمت وکړئ.